حکمتیار د لنډمهاله حکومت جوړولو په اړه تازه څه ویلي دي؟ د لنډمهاله حکومت د جوړولو فرمایش ورته چا ورکړی دی؟ دا چې په دې کې پاکستان او ګلبدین ته څه ګټه رسیږي؟ سلامونه لیدونکو، د ویډیو تر اخره زموږ سره اوسئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبان اوسنی حکومت نه غواړي او لنډمهال حکومت یوازینۍ حل لاره ده. پاکستان ته د خپل وروستي سفر د پایلو په اړه نوموړي نن په کابل کې ویلي دي چې په هیواد کې د سولې تامین ته هیلهمند دی او زیاتوي چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به په صادقانه ډول کار وکړي. له بلې خوا بیا د وروستیو ناامنیو په غبرګون کې حکمتیار ویلي دي چې د امنیت برابرول د حکومت دنده ده او باید دې برخې کې جدي کار وکړي. 15 ورځې وړاندې حکمتیار په پاکستان کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې متحده ایالات په افغانستان کې پاتې راغلي او له وتلو پرته بله چاره نه لري. نوموړي په دوحه کې د سولې په خبرو هم نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې دا پروسه یوازې د دوو ډلو ارګ او طالبانو ترمنځ ده. ګلبدین حکمتیار پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ګډون له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره وکتل. نوموړي په پاکستان کې په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د کابل حکومت غواړي چې جګړه دوام ولري او د سولې په ګټه نه دی. له تاسو ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. که دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. که د ګلبدین حکمتیار د پاکستان ته د سفر په اړه او د دې څرګندونو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریکولی شئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.